دوستانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ژوند کې داسې ډېر وختونه راځي چې تاسو به داسې فکر کړی وي چې تاسې په ژوند کې هیڅ خوښي نه ده لیدلې او خپل ځان او ژوند څخه به مو ډېر ناراضه شوي یاستئ. داسې وختونه حتما پیښیږي، خو څنګه کولی شو د دې حس چې یوازې ناکامي او خفګان منځته راوړي لرې کړو او له خپل ژوند څخه خوند واخلو. نن ویډیو همدې خبرې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې تر پایه موږ سره اوسئ او له پوره دقت سره غوږ ونیسئ. حتما ژوند ته لیدلوری به مو بدل شي. له موږ سره اوسئ. په نړۍ کې زرګونه نړۍ لمر هر سهار له ختیځه راپورته کیږي او زموږ ورځ جوړوي. شپه چې د لمر نشتون ده بیا د سپوږمۍ او ښایسته ستورو په درلودلو سره رنګینه، ښایسته او روښانه وي. د دې ځلانده لمر، ګلرخه سپوږمۍ او ښایسته ستورو لاندې د ځمکې پر سر له زرګونو کلونو راهیسې انسانان ژوند کوي او د تاریخ په اوږدو کې بېلابېل تمدنونه، مکتبونه او فرهنګونه جوړ کړي. په بېلابېل وختونو او عصرونو او په بېلابېل ځایونو کې بېلابېل رسمونه، عنعنات او نظامونه جوړ کړي. دا مختلف تمدنونه، مکتبونه او فرهنګونه د انسانانو د متفاوته فکر کولو او په بېلابېل ځایونو کې د زمان په اوږدو کې د هغوی د زیار حاصل دی او د دې ټولو مجموعه له طبیعي ښکلاو نیولې تر ګڼو تمدنو او د هر انسان شخصي نظرونه او لیدلورو پورې زموږ رنګینه، له واقعیاتو ډکه، کله ښایسته او کله هم ډیره بدرنګه دنیا جوړوي. خو آیا په واقعیت سره هم نړۍ همدا نړۍ ده؟ آیا کومه بله نړۍ هم شته؟ دا نړۍ رښتیا ده او یا یوازې هغه څه دي چې زموږ سترګې یې ویني؟ که دا نړۍ ټوله په څه شکل چې ښکاري همداسې وي، نو بیا ولې بېلابېل نظرونه د دې نړۍ په خلکو کې منځته راځي؟ ولې زما دنیا او د یو پادشاه دنیا توپیر کوي؟ ولې زه په دنیا کې ښه کم وینم او ځینې بیا په دې قیاس حتی فکر هم نه کوي؟ دا دنیا د رنګونو، نامساواتو او نسبیتونو دنیا ده. دې دنیا کې هیڅ شی مطلق نه دی، بلکې یوازې خدای. حتی له ډیرو وړو شیانو نیولې بیا تر ډیرو غټو او سترو پیښو او مسلو پورې ټول نامستقله او په یوې بلې پیښې یا شي پورې تړلي دي. دلته هیڅ داسې دوه شیه، دوه کسه او دوه ځایه نشته چې سره مساوي وي، بلکې خپله هم له خپل ځان سره توپیر لري او له څلورو بعدونو نه حتما په یوه کې سره فرق کوي. یو انسان تر بل وخته که څه هم هغه یوه شیبه وي یو شان نه ده، بیا هیڅ داسې کوم څه او انسان نشته چې د بعدونو په نظر نه نیولو سره سره هم د ټولو انسانانو په نظر کې یو شان ښکاره شي. خو د دې ټولو توپیرونو سره سره بیا هم انسانان دې نړۍ ته او د دې نړۍ مخلوقاتو او انسانانو ته په یوه خاص او ځانګړي شکل سره تعریفونه ورکوي او هیڅوک دا نه وایي چې دا نړۍ او د دې نړۍ ټول محتویات کیدای شي چې یوازې زموږ د حواسو یو وهم وي او کیدای شي په هغه ډول چې موږ فکر کوو نور فکر ونه کړي، او کیدای شي په هغه ډول چې موږ فکر کوو نه وي او توپیر ولري. خو باید ووایم چې دا دنیا ډیر توپیرونه او ګڼې څیرې لري چې یو مشخص تعریف هیڅکله نشي درلودلی. همدا ځانګړي نظرونه او ځانګړي لیدلوري د هر انسان هغه ته مشخصه او ځانګړې نړۍ جوړوي او داسې هر انسان ځان ته یوه جلا نړۍ لري او هیڅ ډول سره د دوو انسانانو نړۍ په مکمل ډول سره د بل انسان له نړۍ سره سمون نه لري. او همدا ده چې موږ په داسې نړۍ کې ژوند کوو چې په هغه کې زرګونه نورې نړۍ هم شته چې موږ پرې نه پوهیږو. دا د انسانانو یو خصلت ده چې هر شي ته په یو بیل نظر وګوري او له هغه یو بیل رنګ واخلي
او هیڅ یو انسان نشي کولای چې د نورو نړۍ هم د خپل ځان د نړۍ په شان جوړه کړي او بدلون ورکړي. یوازینی نړۍ چې کولی شي بدله او تغییرات پکې راولي هغه د هر انسان د هغه خپله نړۍ ده او بس. د هر انسان نړۍ د هغه له داسې نظرونو، تصویرونو او عادتونو جوړه شوې ده چې ډیری وخت ځینې ډیرې سترې خوښۍ، مثبت نظرونه، ښې اړیکې او مینه او محبت، او ځینې یوازې منفي نظرونه، کینې او نفرتونه جوړوي. ځینې کامیابي او بریا او ځینې یوازې ناکامي منځته راوړي. هر څومره چې انسان نړۍ ته په بیل ډول وګوري هموغومره نړۍ یې بدلون مومي. بیا تکراروم، هر څومره چې انسان نړۍ ته په بیل ډول وګوري هموغومره نړۍ یې بدلون مومي. او هم څومره چې هر انسان یوه خوشحاله، هدفمنده او مثبته نړۍ ولري په هماغه کچه کامیابۍ ته نږدې او له ژوند څخه خوند اخلي. او حتی ویلی شو چې زموږ د نړۍ یوازینۍ ستونزه هم همدا د بیلابیلو نظرونه درلودل او بیا د هغو ترمنځ د احترام، اعتماد او انعطاف نشتون ده. انسانان هم بیلابیلې نړۍ لري. د انسان خپله دروني نړۍ، د ټولنیز ژوندانه نړۍ، د انسان د طبیعت سره د اړیکو نړۍ او داسې د انسان هر شي ته جلا لیدلوری د هغه یوه بیله نړۍ جوړوي چې دې ټولو ته هماغه یو اصل چې په منفي او یا مثبت نظر کتل او یا د بیلو نظرونو د احترام او همغږۍ شتون او نشتون ده صدق کوي او نتایج او اثرونه یې هم معلوم دي. په رښتیا سره چې هر انسان د طبیعت یوه هسته ده او هر څه په یوه شکل سره هغه سره تړلی دي. تر څو خپل فکرونو او اندونو ته تغییر ورنکړو زموږ نړۍ بدلون نه مومي او هیڅکله به خوښي ونه وینو. او د ګاندي هغه مشهوره وینا چې وایي هغه تغییر په ځان کې راولئ چې غواړئ یې په نړۍ کې ومومئ. نو ویلی شو چې موږ د هر چی شي لامل یو. تر څو خپله تغییر ونکړو زموږ نړۍ تغییر نه کوي او خوشحاله ژوند نشو کولای.